کومه مچۍ هم چې تاسو وچیچئ نو د لږ ټایم نه بعد بیا دا مچۍ مري. کومې مچۍ چې تاسو چیچلې ځکه کله هم چې انسان مچۍ وچیچي نو د انسان څرمن داسې جوړه شوې ده چې د مچۍ والا کومه ریشه ده هغه کنټهداره ده او دا کنټهداره کله هم چې د انسان په څرمن کې دا ریشه دننه وځي بیا مچۍ دا ریشه په اسانتیا سره واپس نشي راویستی او کله چې واپس نشي راویستی نو د مچۍ والا هغه کلمې کومې چې اخري کلمې دي هغه د دې شي سره د انسان په سرمن کې پاتې شي او کله چې د انسان په سرمن کې پاتې شي نو د مچۍ والا هغه ترتیب کم چې خوراک ازموي هغه بیا نه کیږي او کله چې دا ترتیب په مچۍ کې دننه نه کیږي نو د لږ ټایم نه بعد بیا دا مچۍ مړه شي او د مچۍ چیچلو نه بعد انسان بیا ولې پړسیږي. نو کچري دې باره کې تاسو سره علم وي نو ماته په کمنټ کې خامخا ووایئ او که نه وي هم تاسو کمنټ کې تپوس کولی شئ. نو کچري دا انفارمیشن انټرسټینګ وي خپل فرینډ سره شیر کړئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن د لپاره زموږ سره شکریہ. الله حافظ.